د غاښ د درد لپاره درته نن یو ډیر اسان او مختصر عمل ښایم. اکثر ملګري د شپې ناوخته کالو کې او ډیر پکې د بهر ملکونو مسافر وي قاري صاحب په غاښ مې ډیر خطرناک درد راغلی دی، وایي نه ډاکټر شته نه ګولۍ شته، وایي دم راته واچوه چې بس اوس د غاښ درد هم په ارام شي، ځکه د غاښ دا درد ډیر تکلیف دی هم وي او بالکل دې ته انسان د ټینګې نه وي. نو د دغه قسمه اچانک د غاښ د درد نه د نجات لپاره یو اسان عمل دی، دا ځان سره نوٹ کړئ او دا هر مسلمان ته یاد دی. زما کوشش دا وي چې زه د خپلو کتونکو ته یو داسې اسان عمل راوړم چې هغه دې ته په کولو کې دې ته اساني وي. لہذا تاسو به داسې کار کوئ چې کله هم ستاسو په غاښ باندې اچانک درد راغلو او سخت درد و شدید درد نو نور هیڅ هم مه کوئ. درود شریف، درود ابراهیمي کم چې مونږ مونځ کې وایو اللهم صل اللهم بارک دواړه، دا به اووه ځله ووایي او په کم غاښ باندې چې ستا درد دی، اوس مثال د جام نه په غاښ دی درد دی، نو کوشش وکړه چې دا ګوته نه ده مسواکه ګوته چې موږ ورته وایو، دا په دې غاښ درد والا غاښ باندې کېږده او زور ورته ورکړه او د دې نه پس دغه درود شریف ځان سره وایه چې کله دې وپېرې پوره کړو بیا دا ګوته راوباسه او دې باندې چوف کا او د خپل غاښ باندې خوشه په دې غاښ باندې داسې ومږه سمه د جامنې پورې د غاښ پورې سمې پې ومږه نو انشاءالله العظیم په یقین سره او په توجه سره دا عمل وکړئ، الله رب العزت به ستاسو د غاښ درد چې دا ختم کی او دا دم تاسو بل چاته هم کولی شئ. د بل چا په غاښ باندې درد دی نو هغه ته ورته په کم غاښ دی چې درد دی په هغې باندې دا ګوته کېږده، د هغې نه پس ته ورته دا دم کولی شي. نو الله دې په موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله دې موږ ته په دې باندې یقین او د غاښ د درد لپاره درته نن یو ډېر اسان او مختصر عمل ښایم. اکثر ملګري د شپې ناوخته کالو کې او ډیر پکې د بهر ملکونو مسافر وي قاري صاحب په غاښ مې ډیر خطرناک درد راغلی دی، وایي نه ډاکټر شته نه ګولۍ شته، وایي دم راته واچوه چې بس اوس د غاښ درد هم په ارام شي، ځکه د غاښ دا درد ډیر تکلیف دی هم وي او بالکل دې ته انسان د ټینګې نه وي. نو د دغه قسمه اچانک د غاښ د درد نه د نجات لپاره یو اسان عمل دی، دا ځان سره نوٹ کړئ او دا هر مسلمان ته یاد دی. زما کوشش دا وي چې زه د خپلو کتونکو ته یو داسې اسان عمل راوړم چې هغه دې ته په کولو کې دې ته اساني وي. لہذا تاسو به داسې کار کوئ چې کله هم ستاسو په غاښ باندې اچانک درد راغلو او سخت درد و شدید درد نو نور هیڅ هم مه کوئ. درود شریف، درود ابراهیمي کم چې مونږ مونځ کې وایو اللهم صل اللهم بارک دواړه، دا به اووه ځله ووایي او په کم غاښ باندې چې ستا درد دی، اوس مثال د جام نه په غاښ دی درد دی، نو کوشش وکړه چې دا ګوته نه ده مسواکه ګوته چې موږ ورته وایو، دا په دې غاښ درد والا غاښ باندې کېږده او زور ورته ورکړه او د دې نه پس دغه درود شریف ځان سره وایه چې کله دې وپېرې پوره کړو بیا دا ګوته راوباسه او دې باندې چوف کا او د خپل غاښ باندې خوشه په دې غاښ باندې داسې ومږه سمه د جامنې پورې د غاښ پورې سمې پې ومږه نو انشاءالله العظیم په یقین سره او په توجه سره دا عمل وکړئ، الله رب العزت به ستاسو د غاښ درد چې دا ختم کی او دا دم تاسو بل چاته هم کولی شئ. د بل چا په غاښ باندې درد دی نو هغه ته ورته په کم غاښ دی چې درد دی په هغې باندې دا ګوته کېږده، د هغې نه پس ته ورته دا دم کولی شي. نو الله دې په موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله دې موږ ته په دې باندې یقین او